نو بیا الیکشن را روان دی ان شاء الله. او بیا تاسو وګورئ دغه قوم حل. مولانا قاسم صاحب ولاړ دی دا د چا سره دی؟ مولانا قاسم صاحب. اوس به تاسو د دې قوم حال وګورئ چې د بل لیډر او د مولانا قاسم صاحب مقابله راشي، ته به د دې قوم حال وګورئ چې دی مولانا قاسم صاحب ته څومره عزت ورکوي. نو چې کوم خلک د مولانا قاسم صاحب په موجودګۍ کې یو بل فاسق فاجر ته ووټ ورکوي، دا سړی به خدای بخي. کم چې د شرګړ باباجي صاحب زوی دی او په خپل 2-3 غنټې د پیغمبر احادیث بیانوي، چې وته وګوري قسم به خدای فرشته ده والله ټول بچی داسې دي چې فرشتي دي. نو د قوم انتخاب هم غلطي کنه او نقصان دا دی چې انتخاب قوم غلطو کی نو 15 کاله سزام قوم خوري. 15 کاله څه کوي؟ ها څوک قوم هم دا دی کنه اته پیران خو نه راځي همدغه قوم دی کنه. 15 کاله بیا کله بیل جاړي او کله ټیپر جاړي او کله یو شی جاړي او کله بل شی جاړي. وی هر شی اسمان ته وختو، تم اسمان ته وختي کنه. نو زما عزتمندو داسې حکمران در باندې راولي چې اتا نم زیات د خدای نه باغي وي او لري مزي د خپل ملک ګوري. او بیا الیکشن دی ان شاء الله کوم فروری دا والله کما ته دام پته ده دا کار کوم نه نو د ولي تاریخونه یاد وساتم. ما خپل اعلان وی چې زه دغه پښتون قوم په ووټ والله که جنت تمزم، جنت تم د دې پورت نه زم، دا خو له اسمبلی ده. نو ما ته یو مولانا وی چې دا حق به څوک وي، نو ما وتی چې دا بار به حق څوک وي بدل نه ته دا وایل تکن بار ما ته پرې دوه مال بیا الحمدلله ما ته د حق ویلو چل ډیر خره دي او په هر انداز کې راځي. په څومره اندازونو کې مونږ ته د حق ویلو چل راځي دون اندازونو کې بل چاته نه ورځي. دا یو زموږ میراث دی او تاسو خو بیا پته ده زموږ میراث چې حکم په کم انداز کې ویلې دي. او وجه دا ده چې دا الله نم تم لرله چې روټای اوبه چې جامې خزه بچي ژوند زندگی صحت بیماری دا ټول زما د الله په لاس کې دي. نو والله کدی د سر ټیټ کم چې زما ژوند د لاس کې دی نو د سر ولې ټیټ کم چې زما روټای د لاس کې نه ده نو دله د مخ کې رستول شم. زه به هغه ذات ته مخ کې رستو کېږم چې د چا په لاس کې زما هر څه دي.